السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې یو بچی مې په غېږ کې نیولی و راسه ایله سو، نو اوس پر ما باندې چش سته. نو محترمه څنګه درسه ایله کېدی؟ کومې خوا ته دې کتل؟ نو بچی ماشوم خو ډېر کم وزن لري. نو له ما سه ایله سو، باره هغه ورځ دوی ژوندی و، باره مړ سو. محترمه قتل خو راغلی دی، ځکه سبب یې ته جوړه سوې یې. نو که تا نه وی ایله کړی نو خو دی نه مړ کېدی، که مړ کېدی په یو بل مرض به مړ سوی وی. اوس چې سبب ته جوړه سولې ده د مرګ، ستا له غېږې را ایله سو، پر مځکه وولوېدی، نو لازم به پر سر لګېدلی. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة النساء په 2 آیات کې راته وایي، که چا مؤمن خطان قتل کوي فتحریر رقبة مړی ازادول دي. مړی نسته بیا به 2 میاشتې روژه نسي. دغه رنګه رد المختار په کتاب جنایت کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی، او دغه رنګه بدایع السنه جلد 201 کتاب الجنایت. البته په دغه صورت کې دغه ستاسو چې زوی را ایله سو، کفاره در باندې سته، دیت خو نو اوس نسته، دیت نسته، ځکه دیت خو پر عاقلاو باندې دی، پر اقربانو باندې. نو اوس وخت کې خو داسې اسلامي قانون نسته چې هغه اجراات وکړي، نو بس کفاره روژې ونیسه. او بل حرمان د میراث دی. اوس مثلا دغه ستا زوی پیسې ولري، ستا زوی ته مثلا یو چا 10 لکه ډالر ورکړي دي، خور اوس تاسې مړ سو، نو د اولاد په میراث کې خو مور حق لري، د دغه هلک له میراث څخه ته محرومه سولې. نو روژې ونیسه، الله جل جلاله به دې معاف کړي. احتیاط کوئ، بل وخت احتیاط کوه. ګوره تا عینکې دې کتل درسه ایله سو، چیرې دې فکر و؟ ولې دومره بې احتیاطي کوې د انسان د ژوند سره؟ د مور یو عظیم مسؤلیت دی، د اولاد خو دغه معمولي خبره نه ده. د اولاد په سبب ته جنت ته ځي، او که ورباندې مړه سولې دغه ښځه چې لنګېږي په دغه وخت کې که دا مړه سوه شهیده ده. شهادت هغه مقام دی چې په اسلام کې 3 مقام دی: انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي. او بیا چې دغه د اولاد تربیت کوي، اولاد راغټوي، ستا شپه ورځ په عبادت کې دي، لکه مجاهد فی رباط، لکه مجاهد چې په سنګر کې ناست اسلام ساتنه کوي، د کافر سره په جنګ اخته وي. نو دغه دومره اجرونه چې دي، نو خو مسؤلیت هم د دغو نه دی. بعضې خویندې پر زوی باندې راواوړي، بره یې مړ کړي. څه ډول خوب دی؟ کولر یې پرې باسه، په یو جانګو په یو بل شي کې یې پرې باسه. بعضې خویندې بره په کار اخته وي، په اور ځینې وسوځي سي، بعضو خویندو سره ایله سي. داسې بې باکې مه کوئ د اولاد ورسره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.